سلامونه دوستانو ته مو د روغ او جوړ وای په نننیو کې ستاسو لپاره ښایم چې څنګه کولی شو د جپای په موبایل د کوم جمیل ته چې موږ تاسو کله پرمټ ویر کو جمیل کوډ مات کو او له وای فای څخه یې واړوئ پر پی ورته ماته کو دوستانو نو ما سره دغه یو موبایل دی دغه به لومړی تاسو وای فای سره کنیکټ کړئ په دې کې جمیل دی جمیل نه بغیر نه خلاصېږي وای فای سره مو چې دوستانو کله کنیکټ دغه تاسو به راشئ دغه خوم بټن به 3 ځلې ژر ژر کېکږئ تر څو ټکن باک په دې کې فعاله شي نو کله مو چې 3 ځله کېکږئ دوستانو نو تاسو بیا راشئ دلته موږ ستاسو اوس ایل رسمو د دې سکرین باندې داسې په ګوته له دې خوا راتېره کړئ او داسې ایل به پرې رسم کړئ کله مو چې ایل دوستانو داسې پرې رسم کړ تاسو ته به داسې صفحه راشي دغلته به ټاکن باکس سیټینګ باندې کلیک واخلئ او دلته لومړی لاندې 3 اپشنې ګورو چې په دې کې شته دی او کار کوي او که نه لومړی همدغه اپشن ګورو نو دې کې هم اوس ګورو دې کې هم دوستانو نشته دی راځو بیا ایل رسمو ټاکن باکس سیټینګ باندې کلیک اخلو او دلته وروستی دغه پریویسي دې باندې هم کلیک اخلو دم کار نه کوي دوستانو دغه لاندې سرور هم دوستانو کار نه کوي نو اوس به څه کوو موږ ستاسو به اوس یوه بله طریقه کوو د دې لپاره ما تاسو لپاره نوې طریقه زده کړې دی تاسو کولی شئ په هغې طریقې سره دغه موبایل له وای فای څخه واړوئ او جمیل کوډ پرې مات کړئ نو تاسو به دوستانو بیا هم راشئ ایل به رسم کوئ د ایل رسمولو وروسته به تاسو لاندې اپشن تاسو ته ښکاري په دې کې موږ کولی شو دوستانو اوس یې فعال کړو نو راځئ ایل رسم کوئ او همدغه ټکن باکس سیټینګ باندې کلیک واخلئ دغه به تاسو په 2 ګوتو باندې وړئ 2 ګوتې به یو ځای کې کدی او سکرین د کولی شئ دغه لیکل یو او بل خواته یوسئ نو راځو دلته موږ تاسو ته دوستانو اپشن کوي د سیګنل ټاپ اکټیویټي دغه فعالوو او بیا راځو ایل رسمو او لاندې هر طرف ته دوهم اپشن چې دی دوستانو ټیک دلته ټیکسټ دغه باندې کلیک اخلو راځو دغه سیټینګ باندې کلیک اخلو 2 ځلې او سیټینګ فور سامسونګ ټیکس باندې کلیک اخلو او بیا پورته ورژل باندې انسانو تاسو به داسې ژر ژر ګوته ووهئ تر هغې به یې وښئ کلکه کلکه چې تر څو ستاسو یو بل اپشن درکړي همدې باندې به تاسو کلکه ګوته وښئ تاسو ټکن باک چې دی هغه باید آن کړی او فعال کړی مو وي نو تاسې ژر ژر ګوته پرې ووهئ همداشان ته ژر ژر ګوته پرې ووهئ نو چې تر څو ستاسو دلته اوس یو بل اپشن راشي همداسې به ګوته ژر ژر پرې کلیک کوئ بعضې وخت کار نه کوي خو تاسو لږ فشار پرې وکړئ دوستانو بالکل کار یې وکړو اوس لږ منتظر کېږو لاندې راځو اګرې اپشن باندې کلیک اخلو 2 ځلې اګرې باندې کلیک اخلو راځو پاس هي طرف ته کونج کې سرچ اپشن او راځو هم بټن 3 ځلې کې کوو تر څو ټاکن باک چې هغه آپ شي او نو اوس دوستانو موږ تاسو په دې ځای کې لیکو ټاکن باک به آپ کوئ را به شی وبلیکئ سامسونګ انټرنیټ براوزر سرچ کې تاسو ته راخلي هم دوستانو دغه تاسو کتلی شئ سامسونګ انټرنیټ براوزر چې دغه سامسونګ د انټرنیټ براوزر به تاسو راشئ په دې باندې به کلیک واخلئ او دغه به ډاونلوډ کړئ را به شئ ایکسپټ باندې به کلیک ورته واخلئ نو زه ستاسو دغه رانږدې کړم چې 9.50 دغه څومره داسې ام بي سایز لري دوستانو تاسو کتلی شئ 9.50 ام بي سایز لري دغه ډاونلوډ او زه ویډیو سکیپ کوم دوستانو تر څو دغه ډاونلوډ شي دغه دوستانو ډاونلوډ شولو اوس راځو همدغه زموږ او ستاسو فالو راځو په دې باندې کلیک ورته اخلو تر څو خلاص شي له موږ سره راځو مور اپشن باندې کلیک اخلو او دلته ګوګل انتخابوو بعضې وخت که کار یې ونه کړو دوستانو تاسو به ډایرکټ چې کلیک را واخلئ اتومات به ګوګل انتخاب کوئ ګوګل انتخابوو ګوګل کې اډروم ډاټ کام دوستانو سرچ کوو راځو ګوګل انتخابوو ګوګل کې زموږ او ستاسو اډروم ډاټ کام کلیک کوو دوستانو نو ډېره اسانه طریقه ده په اسانۍ سره کولی شئ دغه موبایل له وای فای څخه وړوئ او عادي حالات یې راولئ نو را به شئ اډروم ډاټ کام به دلته سرچ کوئ تاسو ته سکرین باندې ښکاري هم دغه شی به تاسو ولیکئ اډروم ډاټ کام دا په ګوګل کې سرچ کوئ او دغه به تاسو اوپن کوئ را خلاص به یې کوئ نو زه راځم اوس دغه سرچ کوم دوستان تاسو کتلی شئ اډروم ډاټ کام صرف اډروم ډاټ کام بس سرچ کوئ سرچ برخه باندې کلیک واخلئ په کیبورډ کې لاندې دوستانو شته دی نو راشه دوستانو تاسو لومړی ویب سایټ اډروم دلته را خلاص کوئ دغه اډروم را خلاص کوئ کله مو چې را خلاص کو نو دلته به اوس مونږ خپل فایل ته دننه کېږو ستاسو دوستانو کتلی شئ موږ دې ځای ته راغللو اوس دلته موږ تاسو پاس لومړی اپشن انتخابوو او تاسو ته به داسې صفحه راشي تاسو به دلته اوپن فایل باندې دوستانو دغه فایل چې دی سامسونګ فایل دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او دغه به اوس تاسو اوپن کوئ نو کله مو چې ستاسو دغه را خلاص کړ تاسو ته نور اپشن هم یو کویک شارټکټ میکر دی هغه هم ستاسو لپاره پکار دی هغه هم ستاسو کولی شئ دا چې څنګه یې ډاونلوډ کړو هغه هم اوس په ویډیو کې درته ښایم
نو دغه دوستانو تاسو را خلاص کړئ کویک شارټکټ میکر ډاونلوډول هم درته ښایم او سمسونګ اکاونټ منیجر هم درته ښایم. نو دغه په تاسو دوستانو را خلاص کړئ دغه فایل تاسو سره باید که پلش کې موجود وي هم ډېره به ښه وي خو ما سره پلش کې دی او بیا مې تاسو ته ښایم چې څنګه یې ډاونلوډ کړو. نو تاسو دوستانو له دې ځای څخه هم کولی شئ. اوس تاسو سکرین باندې راځي دغه ځای کې هم تاسو کولی شئ دلته هم پیدا کړئ کویک شارټکټ میکر هم دلته هم پیدا کولی شئ. د کوم سکرین باندې تاسو دغه لیکل ښکاري لږ لیکل تتي خو تاسو ته موبایل کې بیا ډېر روښانه ښکاري ځکه چې ما دغه سکرین شاټ راخیستی دی هلته ما ویډیو سکیپ کړی و په همدې خاطر باندې دغه ځای لاړلو. ما سره په فلش کې دی موبایل کې دی ممري کې زه هغې ځای څخه راخلم. نو تاسو هم کولی شئ په بل موبایل کې هم ډاونلوډ کړئ خو که په دې موبایل کې ډاونلوډ کړئ ورژن سره هم صحیح وي ځکه چې بعضې ورژن سره یعنې داسې یو څه فرق لري. نو زه دوستانو راځم او تاسو ته کویک شارټکټ میکر ډاونلوډول دغه دوه پروګرامونه چې کوم دي که نه یو کویک شارټکټ میکر دی او بل ګوګل منیجر دی که نه دغه به څنګه پیدا کوو څنګه به ډاونلوډ دوستانو تاسو به راشئ ګوګل کروم ته ګوګل ته رابشئ هلته به په سرچ کې ولیکئ کویک شارټکټ میکر. کله مو چې دغه ولیکه دوستانو خو دا مختلف دي ورژنو پورې اړه لري. تاسو به راشئ لاندې په دلته پکې راشئ تاسو چې هر یو ډاونلوډوئ شاید ستاسو لپاره کار وکړي خو زه خپله دغه یو استعمالوم او دغه یو دوستانو زما لپاره کار هم کوي. که تاسو هم په دې کې پیدا کړئ چې هر یو ستاسو لپاره کار وکړو همغه ستاسو استعمال کوئ. نو دغه مختلف دي دوستانو ورژنې هم د دې ډېرې مختلفې دي. نو کوم یو چې ستاسو لپاره کار کوي همغه ستاسو استعمال کوئ. زه هم راځم دغه زیډ یو کویک شارټکټ میکر چې کوم دی همدغه استعمالوم او همدغه ډاونلوډوم. هرځو کله مو سرچ کې د ګوګل په سرچ کې کویک شارټکټ میکر ولیکل او همدغه کویک شارټکټ میکر اپی کې فور انډرایډ ډاونلوډ باندې کلیک ورته واخلئ او همدغه ډاونلوډ کړئ دوستانو ورته. نو هلته ستاسو سره چې کوم موبایل وي شاید ورژن کې یا ټیټ وي یا پورته وي نو کولی شئ په همې طریقې سره یې وکړئ. ډېر موبایل کولی شئ په همدغه طریقې سره خلاص کړئ. نو دغه ډاونلوډ اپشن تاسو ته شو کېږي او تب تاسو ډاونلوډ کړئ. دا تاسو هغه وخت کوئ کله چې تاسو هلته موبایل خلاصوئ. راځو بل دلته ورته لیکو ګوګل اکاونټ منیجر. نو راځو دلته تیاره لیکل شوی هم ده دوستانو همدغه باندې کلیک اخلو ګوګل اکاونټ منیجر باندې. نو دغه هم دلته دوستانو ګورو چې اپی کې په دې کې پیدا کېږي او که نه. دوستانو تاسو کتلی شئ ما تاسو ته وړاندې ویل چې دغه ورژنو پورې اړه لري. تاسو کتلی شئ دلته ورژن هم شته دي پکې مختلف ډوله دي. نو تاسو د موبایل ورژن ورته ګورئ او بیا یې ډاونلوډوئ. نو راشئ مثلا دغه دویم ویب سایټ کې یا لومړي ویب سایټ کې هر یو کې چې وي تاسو کولی شئ دغه را ډاونلوډ کړئ. نو دغه به هم دوستانو تاسو یو ډاونلوډ کړئ او زما په پلش کې تیار اچولي دي ما له وړاندې ډاونلوډ کړي دي د مختلفو ورژنونو لپاره. نو زه له همغو څخه کار اخلم تاسو به هم دوستانو ډاونلوډ کړئ. ښه نو دوستانو تاسو چې کله ډاونلوډ کړئ ما سره ممري کې دی زه غواړم ممري ورسره وصل کړم او راځم دغه را خلاصوم او دلته FRP اپس کې دغه فایل کې ما اچولی دی. راځم لومړی سمسونګ ګوګل یعنې دلته ګوګل اکاونټ دغه اوس منیجر چې کوم دی دغه انسټالوم. نو راځو دوستانو په سیټینګ باندې کلیک اخلم او دغه زه اوس انسټالوم دا مهال. نو دغه دوستانو دغه د ما سره انسټالیږي. نو نه مو چې کله انسټال کړ بیا به راشو او بیا له هغې وروسته ګوګل یعنې دغه کویک شارټکټ میکر چې دی دغه ډاونلوډ اوس ګوګل اکاونټ منیجر دی دوستانو په ډن باندې کلیک اخلو دغه ټیک مار صحیح شو. راځو کویک شارټکټ میکر دی ما تاسو ته طریقه وښوده څنګه یې ډاونلوډ کړو. دغه هم دوستانو راځو انسټالوو دلته. نو دغه هم انسټالیږي لږ انتظار ورته باسو ټول کار چې دی هغه باندې کوي. که ګوګل اکاونټ منیجر تاسو ډاونلوډ نه کوئ بیا هېڅکله هم کار درته نه کوي دوستانو. نو راځو په دغه سرچ کې دوستانو لیکو ګوګل اکاونټ منیجر. پورته موږ ته را سرچ کې هم دوستانو راواړولو خو راځو همدلته یې لیکو دوستانو تاسو کتلی شئ ګوګل اکاونټ منیجر په دې باندې کلیک اخلو. راځو موږ ستاسو دلته یو اپشن دی مهم اپشن دی چې کوم سره موږ کار دی همغه اپشن پیدا کوو. راځو دلته دوستانو ستاسو ته زه اوس ښایم ټایپ ایمیل اینډ پاسورډ دې باندې کلیک اخلو. راځو ټرای باندې کلیک اخلو او ټرای باندې چې کله کلیک وکړو پورته درې خطونه باندې کلیک اخلو. په دې باندې کلیک وکړو براوزر ساین ان باندې کلیک اخلو اوکې باندې کلیک اخلو. دلته اوس موږ ستاسو یو ایمیل ورکوو تاسو به راشئ خپل یو ایمیل به ورته ورکئ. نو دغه ځای کې دوستانو زه راځم یو ایمیل ورکوم تاسو به هم یو ایمیل ورته ورکئ. نو دوستانو زه راځم ایمیل ورکوم تاسو هم یو خپل ایمیل ورته ورکئ تر څو
دلته موږ تاسو ایمیل ورسره لاګین کو بیا په اسانۍ سره خلاص کو. نو زه دغه ایمیل اوس ورکوم او تاسو بیا راشئ نیکسټ باندې به کلیک ورته واخلئ. چې ایمیل مو ورکړ نیکسټ باندې به کلیک ورته واخلئ، لږ به منتظر شئ او راځو ایمیل پاسورډ ورکړئ. هغه ایمیل چې تاسو کوم دلته ورکړ د دې ایمیل پاسورډ اوس په دغه ځای کې ورکړئ او بیا راشئ په نیکسټ باندې کلیک ورته واخلئ. نو اوس دوستانو لږه شیبه انتظار ښه دوستانو. نو راځو دغه موبایل ریسټارټ دغه ریسټارټ کوو دوستانو. نو زم راځم دغه موبایل ریسټارټ کوم او دغه بټن داسې پرې نیسو. موږ ستاسو دلته یو دی او بټن دی پاور اپ دی او بل ریسټارټ دی. لاندې ریسټارټ باندې دوستانو کلیک ورته اخلئ تر څو دغه ریسټارټ کړئ. نو زم راځم دغه ریسټارټ کوم. نو کله چې ریسټارټ شي لږه شیبه انتظار کوو تر څو دغه خلاص شي له موږ سره. نو دغه ګلیکسي G5 موبایل و چې ما ستاسو ته یې کوو خو د چنکولي شو له پارفې څخه یې واړو او له وای فای یې واړوو. نو راځو دوستانو دغه وای فای سره کنیکټوو او نیکسټ باندې کلیک اخلو. نیکسټ باندې دوستانو کلیک ورته اخلو. نو لږه شیبه انتظار ورته باسو. راځو نیکسټ او پاس اګري او دلته چیک ان کنیکشن روان دی. نو دلته هم لږ څه انتظار ورته باسو. زه د ویډیو لږ یو څه سکیپ کوم دوستانو. دلته شاید لږ څه وخت وغواړي، دلته جست سیکنډ. نو دلته هم وایي لږ انتظار وکړئ. راځو لاندې نیکسټ باندې کلیک اخلو او راځو دلته نوټ ناو دې باندې کلیک اخلو او نیکسټ کوئ. دغه خانه لیر کوو تر څو بیا موږ نه کوډ ونه غواړي. راځو سکیپ او لږه منتظر کېږو دوستانو. نیکسټ باندې بیا هم کلیک اخلو. راځو دغه خانه داسې پورته کش کوو او لاندې سکیپ باندې کلیک اخلو. نو راځو بیا هم نیکسټ باندې کلیک اخلو او راځو دلته اګري باندې کلیک اخلو او دغه دوستانو یس یا نو تھینګ باندې کلیک اخلو. نو اوس د زموږ موبایل چې دی هغه بالکل 100% جوړ شو. راځو نیکسټ باندې دوستانو کلیک اخلو. فینش باندې کلیک ورته اخلو. زموږ موبایل چې دی هغه فینش شو. زموږ له وای فای څخه واړولو او جیمیل کوډ مو پرې مات کړو دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه د موبایل له جیمیل کوډ هم پرې مات کړو. راځو دغه کویک شارټکټ مې کړم ډیلیټول دی ځای څخه. نو دلته یو څو آپشن یې پرې راځي. نو راځو دا له دې ځای څخه ډیلیټوو دوستانو. نو دوستانو دغه هم له دې ځای څخه باید ختم کو. راځو ور دې څخه دم ختموو. نو دا چې دوستانو ما تاسو لپاره وښودو چې څنګه کولی شو د G5 موبایل ګوګل اکاونټ چې دی هغه مات کو، یعنی وای فای څخه یې واړو جیمیل کوډ مات کو. نو دوستانو ویډیو تر همدې ځای وه. که ویډیو مو خوښ شوي د سره لایک او نور دوستانو سره هم شیر کړئ. زه به داسې نورو ویډیوګانو لپاره بیا راځم ستاسو ته به نوره موبایلونو په اړه معلومات درکوم. تر بیا ښه وخت ولرئ.